السلام علیکم شاګردانو الله دې وکړي چې روغ جوړ باسي. راځو د نن سبق ته. د نن سبق چې دغه بیا هم د انګلیش یو ډېره مهمه برخه ده چې موږ هغه ته ورب فارمز ان انګلیش یا د فعل درې فارمه په انګریزي کې ورته وایي. دا هم ډېره مهمه برخه ده. ډېر وختونه د سټوډنټ انګریزي ټنسونه زده یي خو دغه درې فارمز اف ورب یې نه یي زده، نو بیا مشکلات یې ورته. ځکه په دا مختلفو ټنسو کې مختلفه فارمان د ورب د استعمالیږي. د ماضي د جلا دي، د حال د جلا دي، مستقبل د جلا دي. نو راځئ را درې فارمز اف ورب هم زده کړو، د دې سره د دې وړزو تلفظ هم زده کړو او ورسره سره د دې معناوې هم زده کړو. راځئ را سره وایستئ، ویډیو در پایله سره وګورئ، تاسو به ډېر ښه وربونه ډېر ښه وړزونه ورسره زده کړئ. روب، روبډ، روبډ، لوټل، یو څوک یا خلک لوټل، یو کور لوټل، شیان جن وړل. ریالایز، ریالایز، محسوسول، احساسول. ریالایزد، ریالایزد. ریسیو، ریسیو معنا ښه راغلی ورته ویل، استقبال کول. ریسیوډ، ریسیوډ سیکنډ او ترډ فارم دی. ریسایټ، تلاوت کول. ریسایټډ، ریسایټډ د سیکنډ او ترډ فارم تلاوت یې وکړي. ریکوګنایز، پیژندل. ریکوګنایزډ وی پیژندي، ریکوګنایزډ پیژندلی یې دی، د ترډ فارم دی. ریکمینډ، سپارښت کول. ریکمینډډ سپارښت یې وکړي، ریکمینډډ سپارښت یې کړی دی. او ریکور، ریکور معنا چې انسان جوړي برته جوړ سي. روږېدل یا څوک اغوا سوی ورکې برته پیدا سي، دا ته وایي ریله سي. ریکورډ، ریکورډ ریله سو، جوړ سو، جوړ سوی دی. ریفر، حواله ورکول دی، زه د یو چا حواله ورکول. ریفرډ حواله یې ورکړه، ریفرډ حواله یې ورکړې ده. ریفلیکټ، انعکاس کول، لکه یو سایه هنداره یو شی چې انعکاس وکړي هلته بل ځای د دې سایه ښکاره سي. ریفلیکټډ، ریفلیکټډ انعکاس یې وکړي، انعکاس یې کړی دی. ریفورم، ریفورم اصلاح راوستل، بدلول، بدلون کې راوستل. ریفارمډ اصلاح یې کړي، سم یې کړي. او ریفارمډ اصلاح کړی دی یعنې سم کړی دی، بدلون یې کې راوستلی دی. ریګریټ، ریګریټ معنا افسوس کول، ارمان کول. ریګریټډ افسوس یې وکړي، ریګریټډ افسوس یې کړی دی. ریفریش تازه کول، بیا تازه کول، د سره کول. ریفریشډ تازه کړي، ریفریشډ تازه کړی دی. او رین، رین معنا حکومت کول، رینډ حکومت یې کړی دی، رینډ حکومت یې وکړي. ریجایس خوشحالي کول، ریجایسډ خوشحالي یې وکړل، ریجایسډ خوشحالي یې کړې ده. ریلیټ بیانول یا تعلق ښودل، ریلیټډ بیان یې کړي، ریلیټډ بیان کړی دی. نو دا و زموږ د نن سبق. ګرانو شاګردانو که تاسو غواړئ چې زموږ ټنسونه زده کړئ، موږ دا ټولو ټنسونه اکټیو وایس پیسیو وایس ټوله لیکلي دي پر یوټیوب باندې شته، تاسو وګورئ. په هغه کې بیا دا درې فارمز اف د ورب ډېر زیات استعمالېږي. د ټنسو د دې ورب ډېر زیات سره تعلق دی، یو د بل څخه چاره نه لري. ټنسونه بې وربو د ورب فارم او وربونه له دې بغیر نشته.